بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا دا د باب ضربنا د فعل امر سعی واحد مذکر حاضر مصدر د دې هدایتون دی او په اخره کې دا نه دا ضمیر د جمع متکلم دی او دا اړومبه مفعول به دی د اهدی. الصراط المستقیم مراد د دین اسلام دی. الصراط المستقیم اهدی فعل امر د فعل امر دویم مفعول به دی. صراط د دې معنی لاره جمع د دې صورتون راځي. مستقیم دا د باب استفعال نه د اسم فاعل سعی واحد مذکر د دې مصدر استقامتون دی. انعمت علیهم د انعام نه دینی انعام مراد دی. خصوصی انعام په سلورو جماعتونو باندې شوی: نبیین، صدیقین، شهدا او صالحین. انعمت دا د باب افعال نه د فعل ماضی معلوم صيغه واحد مذکر مصدر د دې انعامون دی. المغضوب علیهم المغضوب علیهم د دین مراد یهود دی. المغضوب دا د باب سمعانه د اسم مفعول واحد مذکر صيغه ده او د دې مصدر غضبون دی. الضالین د دین مراد عیسیان دی. دا د باب ضربنه د اسم فاعل جمع مذکر سالم صيغه ده په حالت جری کې د دې واحد دوالون دی او مصدر د دې دولالون دی. بسم الله الرحمن الرحیم شروع فنوم د الله چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی. اهدنا الصراط المستقیم او هي مونتلارنیا صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت چې تا انعام کړی دی علیهم په هغوی باندې غیر المغضوب علیهم نه لار د هغه کسانو چې غضب کړی شوی دی په هغوی ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو. اهدنا الصراط المستقیم او هي مونتلارنیا صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت چې تا انعام او احسان کړی دی علیهم په هغوی باندې غیر المغضوب علیهم نه لار د هغه کسانو چې غضب کړی شوی دی په هغوی ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو.